د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مه شئ، کتاب مو راواخلئ. دا د کتاب مخ دی. دغه یو انځور یا رسم ګورئ چې یو هلک ټي وي ته ناست دی. د کتاب شاته ګورئ، یو چرګ او یوه پیشو هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. عین یا ع توری د نن لوست یا سبق دی. ومو لیده؟ هو، دا ع توری دی. دا دوه سره غشي چې ورسره دي دا راښیي چې ع توری داسې لیکل کیږي. ګورئ، د ع توري ترڅنګ ټکي ټکي ع توری لیکل شوی دی. پام خو مو دی چې په سر کې د سره رنګ ټکی ایښودل شوی. دا د دې لپاره چې دا منځخالي ع توری داسې ډک کړئ. د ع توري شکل مو وپېژانده. اوس د ع توري په غږ خبرې کوو. ګوره، ع د عینکې په سر کې د لیکل شوي غږ دی لکه عینکې. ته ووایه عینکې، بیا ووایه عینکې. ته داسې نومونه ووایه د ع توری په سر کې راشي. عینکې، عادت. ګورئ، دا عینکې دي. دا به رنګوو. ښیښو ته یې تور رنګ ورکوو. لاستي شنه او خړ رنګونه لري. دا رنګونه ښه په یاد کړئ چې بیا به د همدې رنګونو له مخې دغه عینکې رنګوئ. دا یې ځکه رسمي کړي چې د عینکې په کلمه کې یو ځل د ع توری راغلی. عینکې. دلته د عینکو په کلمه کې یو ځل د ع توری راغلی دی. دغه د ع توری چې یو ورسره ګډ راغلی دی. ګورئ، دلته هم عینکې لیکل شوي، خو فرق دا دی چې دلته ټول توري منځخالي راغلي دي. راځئ چې رنګ یې کړو چې د عینکې لیکل مو ښه یاد شي. ډېر ښه، له همدغه ځایه څخه یې پیل کړئ. ګورئ، اوس نو دا بې رنګه عینکې رنګوو. له دې ټکي یې پیل کوو. ښیښو ته یې تور رنګ ورکوو. داسې. لاستو ته یې شین او دا لږ څه خړ رنګونه ورکوو. شاباس، همدغه شان یې رنګ کړئ. اوس راځو اولني کتار ته چې په ښۍ خوا کې لومړی یا اول ع توری په شنه رنګ لیکل شوی او ترڅنګ یې څو ځایه منځخالي د ع توری لیکل شوی دی. د ع توری په هر توري کې سور ټکی راغلی دی. دا د دې لپاره چې د هر یو منځخالي ع توري په سر ع توری ولیکئ چې لیکل مو زده شي. مونږ ع توري لیکل زده کوو. ډېر ښه.
ا تورې دغسې لیکل کیږي. مونږ ا تورې لیکو. ګورئ دا د عینکو د کلمو کتار دی. دلته څو ځایه منځخالي د عینکو کلمه لیکل شوې ده. د عینکو په کلمه کې سره ټکي راغلي دي. د ا توري په سر کې اوس د عینکو د هرې کلمې په سر لیکو. آفرین عینکې لیکل زده کوو. شاباس. مونږ عینکې لیکو. عینکې دغه شان لیکل کیږي. ګورئ دلته دوه کتاره په سپین رنګ د ا تورې لیکل شوی دی. راځئ چې د سپین رنګ لیکل شوي ا توري په سر د ا توري لیکل زده کړو. شاباس. ا تورې لیکو. مونږ ا توري لیکل زده کوو. ډېر ښه. ا تورې دغسې لیکل کیږي. ګورئ دلته په دوو کتارونو کې په سپین رنګ د عینکو کلمه لیکل شوې. راځئ چې د عینکو د هر یوې سپینې کلمې پر سر عینکې ولیکو. مونږ عینکې لیکل یادوو. شاباس. عینکې لیکل یادوو. عینکې لیکو. اوس راځو سره چوکاټ ته. ګورئ دلته په دوو کتارونو کې د ا توری په خړ رنګ راغلی چې د سر ا توری تور دی. او د چوکاټ په کینه خوا کې بیا د عینکو د کلمو کتار دی چې د عینکو لومړی کلمه هم په تور رنګ لیکل شوې. معنا دا چې د ا تورې او د عینکو د هره یوه په خړ رنګ لیکل شوې کلمه په تور رنګ ولیکئ. شاباس. ا تورې لیکو. ا توري لیکل زده کوو. مونږ د ا تورې لیکو. شاباس. مونږ عینکې لیکل زده کوو. مونږ عینکې لیکو. عینکې دغسې لیکل کیږي. آفرین. عینکې دغه شان لیکل کیږي. ډېر ښه. سور چوکاټ چې پای ته ورسېده نو راځئ چې اوس زیړ چوکاټ ته لاړ شو. ګورئ دلته په ښی خوا کې څو ځله د ا تورې په ټکي ټکي لیکل شوی دی. راځئ چې د هر ا توري په سر ا تورې ولیکو.
چې لیکل زده کړو. مونږ د ع توري لیکل زده کوو. د ع توری دغسې لیکل کیږي. مونږ ع توری لیکو. ګورئ دا د عینکو د کلمو کتار دی. اوس د عینکو د کلمې په سر لیکو چې د عینکو لیکل مو زده شي. آفرین، عینکې دغه شان لیکل کیږي. عینکې لیکو. عینکې لیکل زده کوو. اوس راځو لاندې خړ چوکاټ ته. ګورئ اوس د تمرین وخت دی. تمرین د یو کار بیا بیا کولو ته وایي. دا سره کرښه ګورئ چې په سر کې یې په تور رنګ ع توری لیکل شوی دی. اوس په دې ټوله کرښه کې څو ځله د ع توری لیکو چې د ع توري لیکل مو ښه یاد شي. موږ د ع توري لیکل زده کوو. ع توری دغسې لیکل کیږي.
مونږ ا تورې لیکو. دا شنه کرښه خو هم وینئ چې په سر کې یې په تور رنګ عینکې لیکل شوي دي. راځئ چې اوس په دې شنه کرښه کې څو ځله د عینکو کلمه ولیکو چې د عینکو لیکل مو هم ښه زده شي. آفرین، عینکې دغه شان لیکل کیږي. عینکې لیکو، عینکو لیکل زده کوو. د عینکو لیکل زده کوو. دې لوست کې مو څه زده کړل؟ د ع توری چې نومي عین او داسې لیکل کیږي، او د عینکو کلمه چې داسې لیکل کیږي. له دې ویډیو سره لیکلار کتاب په زده کړه کې ډېره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 40 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.